أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. سورة الانعام 115 نمبر آیات تے مخیاتونو کم اللہ رب العالمین ردو کو پا تحریماتو دا غیر اللہ باندی پا دلائل عقلی او سرا دیتی کریمہ کے بم اللہ رب العالمین رد کی پا تحریماتو دا غیر اللہ لیکن پا دلیل دا وحی سرا. وحی دلیل دا دے چگورا قرآن کریم کے اللہ رب العالمین دا سیزونا ندی حرام کری کم سیزونا چی تاسے پزان مایا حرام گنی یا پا نور خلق مایا حرام گنی دا قرآن کریم کے و دا اللہ پا وحی کی نشتا دے. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما قل تورتو لا أجد زنمومم فيما باغسك أوحي چه وحي شوید إلي ماتا محرما حرام کرے شوی دا آغا سیزونو نچاغا تاسی حرام گنے على طاعم پا یو خورون کی یطعمه چه خوری آغی لرا دا سیزونا چه تاسی حرام گنے دا پا وحی کی زنمومم او پا وحی کی نشتا دے إلا مگر ان يكون چیوی میتتا مردارا دا حرام دا او دمن یا وینا مسفوح بیولی شوی وینا چکم مسفوحی بیولی شوی دا حرام دا او لحم خنزیر یا غوخ خنزیر فإنه یقینا دا رجس پلیت دے. دا دلیل شو پا دی معنی چی دا خنزیر ذات دا پلیت دے او فسقا یاوی او شیف فسقا نافرمانی اوهل چاواز شوی بی لغیر اللہ دا نظر دا غیر اللہ دا پارا بیهی پاغی سرام یو شیدہ سیوی چاگا دا غیر اللہ دا پارا نظر شوی او دا آغا آواز پی باندی شوی وی نو دا با هم حرام وی. دلتے آغا محرمات ذکر کر چاگا پر طول سماوی دینونو کے حرامو آغا خینزیر دے یا مردار دا او دا رنگا وینا مسفوحا دا یا او شی نظر شوی وی پا نم دا غیر اللہ باندی. فمن استر غیر باغ ولا عاد فمن استر پسوک چی مجبور شو غیر باغ چی نئی طلب کون کے دمزی ولا عاد نو نئی زیادے کون کے اسی دا خوند و دمزی طلب کون کے نئی او نا تجاوز کون کے وی چیزان سروی سی کورتم فإن ربک نو یقینا ربستا غفور بخنا کون کے رحیم رحم کون کے دے. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر دیتی کریمہ کہ اللہ رب العالمین جواب دیو سوال کی دی بویلی تاسی دا اوخان ولی خوری اخو اللہ حرام کرو. اللہ جواب کی چی اوخان او ہر نکوالا سیز دا اللہ پا یہودیانو بانے حرام کرو ذکا غی تجاوز کرے و غی چی دے ظلمون کرو اغا ظلم او دا بغی دا وجن اللہ رب العالمین پا غی باندے حرام کرو او پا بانے حرام ندی. وعلى الذين وباغ کسانو باندې هادو چې یهودیان دي حرمنا حرام کړی دی مونږه کل ذی ظفر هر یو نوک والا څاروی. کل ذی ظفر نه مراد غیر منفرجه الاصابع دی هغه نوک والا یا هغه پنجې والا د هغې په ګوتو د خپه کې چې دی جداوالی نه وي بلکې ټوله یو شانته وي لکه د اوښ یا شترمرغ او داسې نور بته او داسې نور نو دغه الله رب العالمین په دوی باندې حرام کړو. نو دلته دا نقطیات ساتل پکار دی چې کل دی ظفر نه مراد هر هغه پنجه ده چې هغه دا یو شانته وي او د دې ګوتو ترمنځ یا د خپې ترمنځ چې دی کوم جداوالی نه وي د نوک کې جداوالی نه وي لکه دا اوښ په انسان وګوري بیا پوهېږي. ومن البقر او د غواګانو نه والغنم او د ګډو وزو نه حرمنا حرام کړي دي مونږ علیهم په دوی باندې شحومهما وازګې د هغوی اغی واز کی پیوائے منگا حرامی کڑی وی الا ما حملت ظهورهما تو اس استثناء کی داغا واز دونا الا مگر ما حقا حملت چی پورتا کڑی وی ظهورهما شاگانو داغی او الحوایا یا کلمو داغی داغوی شاگانی و داغوی کلمو سر چکم واز دوی نو آغا دوی تماف و
او مختلطه یا یوځای شوي وي بعظم د هډوکو سره. هډوکو سره به چې کومه خلط وه نو هغه وازده دوی ته حلاله وه. ذلک جزیناهم ببغیهم. دې کې اوس وجه ذکر کوي. د دې وجه څه وه؟ وجه دا وه چې دوی کې ظلمونه او بغي موجوده وه. ذلک دا جزیناهم سزا ورکړې وه مونږ دوی ته ببغیهم په سبب د ظلم د دوی به تجاوز کولو، ظلم به کولو. وإنا لصادقون. وإنا یقینا مونږ لصادقون خامخا رښتیني یو. د الله رب العالمین کلام او د الله خبرې دا رښتینې دي. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین تسلی ورکوي نبی صلی الله علیه وسلم ته. که دوی د ستا تکذیب کوي، تا دروغجن ګڼي، نو ته صبر کوه. فإن كذبوك پس که دوی دروغجن وایي تا ته، فقل نو ورته ووایه ربکم رب ستاسې ذو رحمت خاوند د رحمت دی، واسعة پراخه. الله د پراخه رحمت والا دی. ولا يرد او نشي واپس کېدی بأسه عذاب دا عن القوم المجرمین د قوم مجرمانو نه. الله رب العالمین چې کوم مجرمانو باندې عذاب اراده وکړي بیا ترې نشي واپس کېدلی. سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا. د آیت کریمه کې الله رب العالمین رد کوي په دلیل د دوی باندې. دوی به دلیل دا نیولو وایي ګوره چې دا مونږ کوم کارونه کوو، د غیر الله عبادت او بندگی کوو، زمونږ مشرانو کړی دا، دې باندې الله رب العالمین راضي دی. ځکه چې د الله رب العالمین خوښه نه وي نو مونږ به دا شی نشو کولی. الله رب العالمین جواب کوي او رد کوي په دوی باندې. الله په دې باندې راضي نه دی. الله رب العالمین که راضي وی نو د مخکې خلکو ته عذابونه ولې ورکول؟ هغوی ته په شرکیاتو او کفریاتو باندې عذابونه ورکړي دي. نو الله راضي نه دی. او دویم دا دی چې د الله د رضا دلیل راوړئ. همداسې خبره خو نه منو بلکې دلیل خو راوړئ که نه. تاسې سره دلیل نشته دی. سیقول الذین زر دی چې وبو یا کسان اشرکو چې شرک یې کړی، لو شاء الله که چیرې غوښتی الله تعالی ما اشرکنا مونږ به شرک نه وی کړی، ولا آباؤنا او نه پلارانو زمونږ، ولا حرمنا او نه به حرام کړي مونږ من شیء هیڅ څیز، هیڅ شی به مونږ نه وی حرام کړی. كذلك كذب الذين من قبلهم. دا اوس رد کی الله رب العالمین په دوی. كذلك دغسې کذب الذین دروغجن ګڼلی دی دا توحید الذین هغه کسانو من قبلهم چې مخکې دوی نه وو، حتی تر دې پورې ذاقو چې وڅکلو هغوی بأسنا عذاب زمونږ عذاب ورته راغی. قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا. دا بل رد دی په دوی باندې دلیل راوړئ. همداسې خبره خو کوم اعتبار نه لري بلکې دلیل ته ضرورت دی. قل ته ورته ووایه هل عندکم آیا شته دی تاسې سره من علم څه دلیل څه پویه تاسې سره شته؟ فتخرجوه پس چې راوباسئ تاسې هغه لنا مونږ ته راوباسئ هغه دلیل مونږ ته یې وښیوئ. ان تتبعون الا الظن. دا بل رد دی په دوی باندې تاسې هسې اټکل پسې روان یاستئ. ان تتبعون تاسې تابعداري نه کوئ الا الظن مګر د ګمان، وان انتم او نه تاسې الا تخرسون مګر اټکل کوئ. هسې اټکلی نه اټکل پسې تاسې روان یاستئ. قل فلله الحجة البالغه. آیت کې اوس دلیل ذکر کوي الله رب العالمین چې په توحید باندې دلیل شته دی او د الله رب العالمین دلیل دا پورا او کامل دلیل دی. قل ته ورته ووایه فلله الحجة البالغه. پس خاص الله لره الحجة البالغه دلیل دی پورا دلیل الله رب العالمین سره دی. ولو شاء نو که غوښتی الله تعالی لهداکم خامخا هدایت به یې کړی وی تاسې اجمعین ټولو ته، تاسې ټولو ته به الله هدایت کړی وی. قل هلم شهداءکم الذین یشهدون ان الله حرم هذا. آیت کریمه کې الله رب العالمین طلب د دلیل او د ګواهانو کوي د مشرکانو نه. تاسې خپل مولایان راولئ، هغوی د خبرې ګواهي وکړي، هغوی د دلیل پیش کړي چې او دا شی الله رب العالمین حرام کړی. قل ته ورته ووایه هلم راولئ شهداءکم علما خپل مشران او خپل علما او پوهه خلک راولئ، الذین هغه کسان یشهدون چې بیان وکړي ان الله چې یقینا الله تعالی حرم هذا حرام کړی دی، دا څیزې حرام کړی دی. کوم چې دوی ګمان کولو چې دا حرام دی، دا په ښځو باندې حرام دی او دا په سړو باندې حرام دی او داسې نور. فإن شهدوا نو که دوی بیان وکړلو بې دلیله بیان یې وکړلو، هسې سترګې پټې کړلې،
ولا تشهد نو ته بیان مکوه معهم د دوی سره یا د دوی سره ملګرتیا مکوه په دې بیان کې. ولا تتبعوا تابعداري مکوه اهواء الذین د خواهشاتو د هغه کسانو کذبوا چې دروغجن ګڼي بآیاتنا آیاتونه زمونږ. والذین هغه کسان لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي بالآخرة په آخرت وهم او دوی بربهم د خپل رب سره یعدلون نور خلق برابري مخلوقات د الله سره برابري د دې خلکو تابعداري بیا ته مه کوه. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. د آیات کې اوس محرمات الهیه ذکر کیږي. راشي هغه حرام وګڼئ او د هغې نه ځان وساتئ چې کوم الله حرام کړي دي محرمات الهیه واورئ. قل ته ورته ووایه تعالوا راشئ اتلو چې زه بیان کم ما حرم هغه چې حرام کړي دي ربکم رب ستاسې علیکم په تاسې باندې. هغه څه شی دی؟ الله تشرکو شریک مه ګڼئ به د هغه سره شیئا هیڅ شی د الله سره هیڅ څیز دا شریک مه ګڼئ. شرک هم دې ته ویلی کېږي جعل الشریک لله تعالی فی ذاته وربوبیته والوهیته واسمائه وصفاته. الله سره په ذات کارونو عبادتونو نومونو او صفتونو کې بل څوک برخدار جوړول دې ته ویلی کېږي شرک. وبالوالدین او د مور او پلار سره احسانا نیکی کوئ. ولا تقتلوا مو وژنئ اولادکم اولاد خپل من املاق د وجې د ولږې نه د ولږې د وجې نه خپل اولادونه مو وژنئ دا الله حرام کړي دي. نحن نرزقکم مونږ رزق درکوو تاسې ته وایاهم او دوی ته تاسې او دوی ټولو ته مونږ رزق ورکوو نو د دې د وجې نه خپل بچیان مو وژنئ. ولا تقربوا الفواحش او مه نږدې کېږئ الفواحش بدو کارونو ته. بد کارونه کول خو څه کوي چې بد کارونو ته به نږدې کېږئ هم نه. انسان به د حرامو څیزونو د هغه اسبابو نه هم ځان لرې کوي. د دې د وجې نه ولا تقربوا الفواحش وایي چې مه نږدې کېږئ بدو کارونو ته. ما هغه ظهره چې ښکاره دي منها د هغې نه د دغه بدو کارونو نه چې کوم ښکاره دي. وما او هغه بطنه چې پټ دي که پټ دي که ښکاره دي. ظاهر ښکاره ګناهونه او باطن هغه چې په زړه کې حسد و کینه او شرکیات او محبت د غیر الله او داسې نور دا پټو بدو کارونو د ښکاره بدو کارونو د دې ټولو نه ځان وساتئ. ولا تقتلوا النفس او مه وژنئ نفس التي هغه حرم الله چې حرام کړی دی الله تعالی الا بالحق مگر په حق سره. حق نه مراد جرم شرعي دی. هغه احادیثو کې ذکر دي چې یو انسان مرتد شي د خپل دین نه نو هغه وژلی شي. یو انسان دی هغه محسن دی او زنا یې وکړله واده یې کړی دی او زنا یې وکړله وژلی شي. او دریم دا دی چې یو انسان قصاصا وژلی شي نو دا هم په حق باندې وژل دي. داسې نور احادیثو کې راغلي دي. مثلا ساحر وژلی شي شرعه کې د هغې حد هم دا دی چې هغه ووژلی شي او سر د هغه نه په توره باندې پرې کړلی شي. دارنګه یو انسان دی د مسلمانانو په صف کې افتراق او جداوالی رامنځته کړي د مسلمانانو صف ټوټې ټوټې کړي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی وژنئ کائنا من کان هر څوک چې وي. یا د مسلمانانو یو خلیفه شته دی بل خلیفه راځي ما سره بیعت وکړي وی وژنئ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي. نو کوم چې منسوسی قتلونه ثابت دي نو دا په حق باندې قتل دی. ذالکم دا وصاکم کلک حکم کوي تاسې ته الله تعالی به په دې سره لعلکم دې دپاره چې تعقلون تاسې عقل نه کار واخلئ. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. لیکن نور محرمات ذکر کی. ولا تقربوا من نږدې کېږئ مال الیتیم مال د یتیم ته الا مگر بالتي پاغه طریقه هي احسن چې هغه ښایسته وي. ښایسته طریقه دا ده چې هغه مال کې تجارت وکړي د مال پالنه ورته وکړي او د ګټې نه یې ته مخوري او یتیم ته یې ورکړي. حتی تر دې پورې ابلغه چې ورسیږي اشده ځوانۍ خپلې ته د هغې د مال حفاظت به کې تر څو پورې چې ځوانۍ ته ورسیږي او هغه ته خپل مال ورکړي. واوفوا الکیل او پوره کوئ پیمانه والمیزان او تله بالقسط په انصاف سره. پیمانه او تول چې کوئ دا په انصاف سره کوئ. لا نکلف نفسا الا وسعها. د جمله کې جواب دی وهم الله رب العالمین کوي. که انسان دا وایي چې دا احکام خو ډېر ګران دي که نه الله رب العالمین جواب کوي چې مونږ هیڅ یو نفس ته تکلیف نه ورکوو مګر په اندازه د وسع او د طاقت د هغې. لا نکلف تکلیف نه ورکوو مونږ نفسا هیڅ یو نفس ته الا وسعها مګر په اندازه د وسع د هغې. هغه د قدرت او د وسع په اندازه
هغه موږ مکلف کوو. واذا قلتم او کله چې خبره کوئ تاسې فعدلو نو انصاف کوئ، ولو کان ذا قربا اگر کاغه وي خپلوان، که خپلوانو باره کې خبره وي نو هم انصاف کوئ. وبعهد الله او په لوز د الله تعالی اوفو پوروالی کوئ. دا ټول اوامر او نواهي ته شامل دي چې د الله رب العالمین په لوز باندې پوروالی وکړي، د الله احکامات ومنئ، هغه مه ماتوئ، د هغه نافرماني مه کوئ او د نواهیو ارتکاب یې مه کوئ. ذالکم دا وصاکم کلک حکم کوي تاسې ته الله تعالی به په دې سره، لعلکم دې دپاره چې تاسې تذکرون پند او نصیحت واخلئ، نصیحت قبول کړئ او نصیحت واخلئ. وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین قرآن ته ترغیب ورکوي او منع ده د شیطان د لارو او د نورو لارو نه چې هغه بدعات او داسې نورې لارې دي. وان هذا یقینا دا قرآن کریم صراطی لاره زما ده مستقیما برابره نیغه او برابره لاره ده. فاتبعوه نو تابعداري کوئ د دې، ولا تتبعوا السبل او تابعداري مه کوئ السبل د نورو لارو. سبل د هغه ټولو لارو ته ویلی کېږي چې هغه د قرآن نه اخوا لارې وي، که هغه د روافظو لارې دي، که هغه د صوفیانو لارې دي، که هغه د مقلدینو او د متکلمینو لارې دي، که هغه د معتزلو او د بریالویانو لارې دي، او که داسې نور د مبتدعینو لارې دي، نو دغه ټول د په سبل کې داخلیږي. نو د قرآن او د سنت د لارې نه اخوا اوړېدل نو دا انسان په ګمراهیو کې اخته کی. لارې د الله رب العالمین نه انسان لري کی، د قرآن نه انسان لري کی، او محمد رسول الله نه انسان لري کی. فتفرقا نو ګډ وډ بکی بکم تاسې عن سبیله د لارې د الله نه. ذالکم دا وصاکم کلک حکم کوي تاسې ته الله تعالی به په دې سره، لعلکم دې دپاره چې تاسې تتقون ویریږئ د الله نه او تاسې متقیان شئ، تقوا تاسې کې راشي. ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن. آیت کریمه کې الله رب العالمین دلیل نقلی ذکر کوي د موسی علیه السلام نه، چې دغه اوامر او نهي دغه محرمات د الله رب العالمین تورات کې ذکر کړو. ثم آتینا بیا ورکړو موږ موسی علیه السلام ته کتاب نه مراد تورات دی، تماما د پاره د پوره کولو د نعمت، علی الذی په هغه چا احسن چې نیک عمل یې کړی و، وتفصیلا او تفصیل لکل شیء د هرې ضروري خبرې دپاره تورات تفصیل و. ضروري خبرې نه مراد د دین خبرې دي، د دین خبرې الله رب العالمین په تفصیل سره هغه کې بیان کړی وي. وهدن او هدایت و رحمتا او رحمت و، لعلهم دې دپاره چې دوی بلقاء ربهم په ملاقات د رب خپل یؤمنون ایمان ولري، خپل رب په ملاقات باندې دوی ایمان راوړي او ایمان پې ولري. وهذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه. آیت کریمه کې الله رب العالمین ترغیب قرآن کریم ته ورکوي او وروسته بیا علتونه ذکر شي چې دا قرآن کریم الله څه دپاره رالیږلی دی. د دې دپاره چې څوک بیا ونه وایي چې موږ ته کتاب نه راغلی او موږ د هغې د لوستلو نه ناخبره او یا ونه وایي چې بس دا په یهودو او نصاراو کې د کتابونه راغلي وو په عجمي ژبه باندې موږ نه پوهېدلو په دې باندې. وهذا کتاب او دا کتاب دی انزلناه چې نازل کړی دی مونږه، مبارکن برکت والا دی، فاتبعوه نو تابعداري وکړئ د دې کتاب تابعداري وکړئ. واتقوا او ویریږئ لعلکم دې دپاره چې په تاسې ترحمون رحم وکړی شي. دا دلیل شو په دې باندې چې د قرآن کریم تابعداري تقوا د سبب د رحمت دی. الله رب العالمین په داسې خلکو باندې رحمت کوي. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. دې کې اوس مقصد او حکمت د قرآن کریم د رالیږلو ذکر کوي، هغه دا دی چې د خلکو بهاني او عذرونه پاتې نه شي. ان تقولوا دې دپاره چې ونه وایې انما انزل چې یقینا نازل کړی شوی و الکتاب کتاب علی طائفتین په هغه دوه ډلو باندې من قبلنا مخکې زموږ نه چې یهود و نصارا دي په هغوی باندې کتاب نازل شوی و. وان کنا یقینا و مونږ عن دراستهم د لوستلو د هغوی نه غافلین ناخبره، هغوی په ژبه باندې مونږ نه پوهېدلو او د هغې نه ناخبره وو. او تقولو یا ونه وایې لو انا انزل که چېرته نازل شوی وی علینا په مونږ باندې الکتاب کتاب لکنا خامخا وی به مونږ اهدا ډېر هدایت والا منهم د دوی نه. دا خبرې بیا ونه کوي
نو دا عذر الله رب العالمین پرې نه ښودلو، کتاب یې ورته نازل کړلو. فقد جاءکم یقینا راغلی دی تاسې ته بینة من ربکم، بینة ښکاره بیان من ربکم د طرفه د رب ستاسې نه، وهدن او هدایت و رحمت او رحمت. دا قرآن کریم هدایت دی رحمت دی. ومن اظلم مما کذب بآیات الله وصدف عنها، دې کې اوس زجر منکرینو ته ورکوي. ومن اظلم نو څوک دی ډېر لوی ظالم ممن دا هغه چا نه کذب بآیات الله، کذب چې دروغجن ګڼي بآیات الله آیاتونه د الله، وصدف عنها او مخ ګرځوي د هغې نه، د دې قرآن کریم د آیاتونو نه مخ ګرځوي. سنجزي الذین زر دی چې بدله به ورکو مونږ الذین هغه کسانو ته یصدفونه چې هغوی اوړي عن آیاتنا د آیاتونو زمونږ نه، سوء العذاب بد عذاب، بد عذاب به مونږ دوی ته ورکو، بما په سبب د هغې کانو یصدفون چې دوی اوړي، دوی چې کوم مخ ګرځوي او د الله د آیاتونو نه اوړي، د دې په سبب باندې به مونږ دوی ته بد عذاب ورکو. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکة او یأتی ربک، د ایت کریمه کې الله رب العالمین تخویف ورکوي منکرینو ته، هغه خلک چې د الله د آیاتونو نه انکار کوي او د الله د آیاتونو نه مخ ګرځوي، دوی د دې انتظار کوي چې دوی ته الله رب العالمین ملائک راولېږي په عذاب سره، یا الله راشي څنګه چې د الله د شان سره مناسب ده، یا بعضې نښې دوی ته راشي، د دې انتظار کوي. کله چې د الله رب العالمین ملائک راشي او عذاب راشي نو بیا به دوی ته هېڅ هم فایده نه ورکوي. هل ینظرون انتظار نه کوي دوی الا مگر ان د دې تأتیهم الملائکة چې راشي دوی ته ملائکې په عذاب سره راشي، یعنی د عذاب دپاره راشي، او یأتی ربک یا راشي رب ستا څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي. الله رب العالمین دا صفت دی څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي. او یأتی یا راشي بعض آیات ربک، بعضې نښې د عذاب د رب ستا، د عذاب د رب ستا بعضې نښې راشي. یوم په هغه ورځ یأتی چې راشي بعض آیات ربک، بعضې نښې د عذاب د رب ستا، لا ینفع فایده به نه ورکوي نفسا هیڅ نفس ته ایمانها ایمان راوړل د هغې لم تکن آمنت چې نه وي راوړی ایمان من قبل مخکې دی نه، چې مخکې ایمان نه راوړی او د غرغرې په حالت کې او د عذاب په حالت کې به ایمان راوړي د فرعون په شان ته، نو بیا به دا ایمان د دې نه قبول نه وي. او کسبت یا نه وي کړی فی ایمانها په حال د ایمان خپل کې خیرا نیکي، یا په خپل ایمان کې د هیڅ نیکي نه کړي، هیڅ خیر یې نه وي کړی، نو د دې خلکو چې د ایمان کامل نه دی او نه به د الله رب العالمین د عذاب نه په کامله طریقه باندې بچ شي. یوې لحظې ته چې انسان جهنم ته لاړلو نو د الله رب العالمین د عذاب نه بچ نه شولو که نه کامله طریقه باندې. قل انتظروا انا منتظرون، دې جمله کې الله رب العالمین اختار دوی ته ورکوي. قل انتظروا ته ورته ووایه چې انتظار کوئ، انا منتظرون یقینا مونږ انتظار کوونکي یو، تاسې هم انتظار کوئ مونږ هم انتظار کوونکي یو. الله رب العالمین خامخا عذاب راولي په تاسې باندې. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ایت کریمه کې الله رب العالمین تخویف ورکوي هغه خلکو ته چې هغه د قرآن کریم لاره پرېږدي، الله لاره پرېږدي او د هغه نه اوړي او مختلفې ډلې جوړوي. ان الذين یقینا هغه کسان فرقوا چې ټوټې کړی دی دینهم دین خپله، وکانو شیعا او دي دوی مختلفې ډلې، لست منهم نه یې ته منهم د دوی نه فی شیء په هیڅ څیز کې، معنا دا ده چې د دوی نه ته په هیڅ کوم تعلق کې نه یې، بس دوی پرېږده، ستا نه د دوی په باره کې هیڅ پوښتنه نه کېږي، بس د دوی نه ته خپله بیزاري وکړه او خپل براعت د دوی نه وکړه. انما امرهم یقینا کار د دوی سپارلی شوی دی الی الله الله ته، ثم ینبئهم بیا به خبر ورکړي دوی ته بما کانوا یفعلون، بما په سبب د هغې کانوا یفعلون چې دوی کوي، دوی چې کوم اعمال کوي د دې په وجه باندې به الله رب العالمین دوی ته خبر ورکړي. من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، ایت کریمه کې اوس الله رب العالمین هغه اخروي بدلې تفصیل ذکر کړي، چا چې نیک کار کړی وي الله به بدله لس چنده ورکړي، او چا چې بد کار کړی وي نو هغه ته هم د هغه په شان ته بدله ورکړی شي. من جاء چا چې راتګ وکړو بالحسنة په نیک عمل سره، وله نو د هغه دپاره 10 امثالها لس چنده ثواب د هغې دی. ومن جاء او چا چې راتګ وکړلو بالسیئة په بدۍ، بد عمل یې وکړلو،
ولا یجزانو بدله به نشي ورکېدی الا مثلها مگر په مثل د هغې هماغه په اندازه باندې الله رب العالمین بدله ورکي وهم او دوی باندې به لا یظلمون ظلم نشي کېدی. الله رب العالمین عجیب رحم دی. بس چې نیک عمل دی وکړو لس چنده بدله او که بد عمل دی وکړو بیا الله رب العالمین لس چنده بدله نه درکوي بلکې د هماغه په مثل او د هماغه په اندازه باندې سزا ورکوي انسان ته. قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم. صورت خلاصیږي نو الله رب العالمین اوس صحیح دین ته ترغیب ورکوي. راشي صحیح دین دغه دی چې هغه ملت د ابراهیم علیه الصلاة والسلام دی، توحید دی او د الله رب العالمین نیغه لاره ده، په دغه دین باندې روان شي. قل ته ورته ووایه انني هداني یقینا هدایت کړی دی ما ته ربي رب زما الى صراط مستقیم لارې نیغې ته، مستقیم یو نیغې لارې طرف ما ته هدایت کړی دی. دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا، دینا چې دین قیما پوخ دی ملت ابراهیم ملت د ابراهیم علیه السلام دی حنیفا چې کلک په توحید وما کان او نو من المشرکین د مشرکانو د ډلې نه د دې دین تابعداري وکړي. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. د آیات کې اوس خلاصه د ملت ابراهیمی ذکر کړي. قل ته ورته ووایه ان صلاتي یقینا منځ زما ونسكي او قرباني زما یا مالی عبادت زما ومحیای او ژوند زما ومماتي او مرګ زما لله خاص الله لره دی رب العالمین چې پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی. دا ټول عبادات زما الله لره دي، بدنی عبادات، مالی عبادات، ژوند و مرګ دا ټول مې د الله لره دی. لا شریک هیڅ شریک نشته دی له هغې لره وبذلک امرت او په دې باندې حکم کړی شوی دی ما ته وانا اول المسلمین او زه اول د منونکو نه یم، د اول د اخلاص کوونکو او تابعداري کوونکو او منونکو نه یم. نبی صلی الله علیه وسلم ځان ته اول المسلمین وی. دا په دې اعتبار باندې چې په خپل امت کې دی اول مسلمان دی. هر پیغمبر په خپل امت کې اول مسلمان وي. نو دې د وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم وی چې وانا اول المسلمین زاول د مسلمانانو نه یم. موږ او تاسې چې وایو نو قرآن کریم کې داسې تلاوت کولی شو وانا اول المسلمین، خو د ده نه بغیر دا کلمه څوک نشي ویلی چې انا اول المسلمین، ځکه اول په دې امت کې مسلمان محمد رسول الله دی. قل اغیر الله ابغي ربا وهو رب كل شيء. مخکې د توحید ذکر وشو نو اوس رد کې په مشرکانو باندې دوی نبی صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکوو که نه چې راشه زموږ د باطلو الهه او عبادت هم کوه او د دې بندګي هم کوه. نو الله رب العالمین جواب کوي. قل ته ورته ووایه اغیر الله آیا سوا د الله نه ابغي زه طلب کم ربنا رب او پالون کې زه طلب کم وهو رب كل شيء او دا پالون کې د هر یو شي دی. الله تعالی پالون کې د هر شي دی، رب د هر سیز دی. ولا تکسب كل نفس الا عليها. کله کله باطل پرست وي راشه دا کار وکړه وی ګناه دې زما په غاړه باندې. الله رب العالمین د دې شبهې ردم کوي. ولا تکسب او نه کوي کل نفس هیڅ نفس الا علیها مگر وبال به پاغه وي. ولا تزر او نه پورته کوي وازرتن پورته کوونکې یو ګناهګار انسان به نه پورته کوي وزر اخرى بوج د بل چا، هغه پیټه د بل چا او بوج د بل چا دا به نه پورته کوي د آخرت په ورځ، بلکې هر انسان به خپل پیټه پورته کوي. ثم الى ربکم بیا رب ستاسې ته مرجعکم واپس کېدل ستاسې دي. وینبئکم نو خبر بدر کی تاسې ته بما په هغه څه کنتم چې تاسې فیه په هغه کې تختلفون اختلاف کولو، تاسې چې کومو څیزونو کې اختلاف کولو هغه خبر به الله رب العالمین درکړي تاسې ته. وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. سورت خلاصیږي اخر د آیت کریمه کې الله رب العالمین ذکر د ابتلا کوي چې انسانانو ګوره تاسې د امتحان دپاره پیدا کړی شوي یاستئ. دا اصلا ترغیب دی په مخکې احکام باندې عمل کولو ته چې تاسې امتحان دپاره پیدا شوي یاستئ. ګوره د الله رب العالمین په احکامو باندې عمل وکړي، د الله امتحان کې ځان کامیاب کړي. وهو الذي والله غزاد دی جعلکم چې ګرځولی یاستئ تاسې خلائف الارض نائبان د ځمکې، د ځمکه کې تاسې نائبان ګرځولی یاستئ یو د بل پسې راتلونکي.
ورفع او پورته کړي دي بعضکم بعض ستاسې فوق بعض د پاسه د بعضو درجات په درجو کې د علم په لحاظ د مال په لحاظ د نور انعاماتو په لحاظ باندې بعضو ته په بعضو باندې غوروالی ورکړی دی لیبلوکم دې دپاره چې امتحان وکړي په تاسې باندې فی ما په هغه څه کې آتاکم چې درکړي دي تاسې ته بس دا په تاسې باندې امتحان دی دنیا ژوند دا امتحان دی د الله رب العالمین ان ربک یقینا رب ستا سریع العقاب زر عذاب ورکوونکی دی وانه او یقینا هغه لغفور خامخا بخنه کوونکی رحیم رحم کوونکی دی سریع العقاب کې تخویف ورکړل منکرینو ته وانه لغفور رحیم او دې جمله کې الله رب العالمین مؤمنانو ته بشارت او زیری ورکړلو د سورۃ الانعام لفظي ترجمه او مختصر تفسیر هم رب العالمین په توفیق سره او داغه په خاص کرم او فضل سره سرته ورسېدلو د دې سورت هم ناشنا امتیازاتو د نورو سورتونو نه یو خدا او چې د کې عقبات د دعوت ذکر شو د داعی مقابل کې خنډونه او مختلف امتحانات او مختلف مشکلات هغه دې کې ذکر شولو دویم دې سورت کې الله رب العالمین ناشنا رد وکړلو په مشرکانو د شرک په اقسام باندې ناشنا شرکیات الله رب العالمین دې سورت کې د مشرکانو رد کړل او دغه په رواجونو دغه په رسمونو باندې الله رب العالمین رد وکړلو او دې صورت کې بیا د الله رب العالمین توحید د په خاص او عقلي دلایل او نقلي دلایل باندې الله رب العالمین ثابت کړلو دارنګه دې صورت کې د ابراهیم علیه السلام سره د مشرکانو محاجه او جګړې او د ابراهیم علیه السلام ناشنا بحث او دغه مناظره او استدلال ډېر ناشنا او د ابراهیم علیه السلام ناشنا ادله پیش کول د لمر او د سپوږمۍ او د ستورو او داسې نورو نه استدلالات کول نو ناشنا امتیازاتو د نورو سورتونو سره د سورۃ الانعام الله رب العالمین دې په ټولو احکاماتو باندې موږ ته عمل کولو توفیق را نصیب کړي کوم زیاتې او کمی چې شوی الله رب العالمین نه هغه معافي غواړو الله رب العالمین دې موږ تاسو ته د قرآن کریم او د سنتو د نبی صلی الله علیه وسلم پوهه او دغه معرفت او دغه حقیقي علم موږ تاسو ته را نصیب کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك